د دولت جوړونې سیاست. دولت جوړونه په اصل کې یوه سیاسي تګلاره ده. په دې اړه جان ډوي چې زموږ هم دلته پرې ټینګار کوو وایي عام بحثونه سیاست ته شکل ورکوي، لوری او معنا یې څرګندوي. د معاصر مالي بحران په اړه له اوسنیو عامو خبرو معلومیږي چې سیاسي بحثونه په دولتي دندو، مدني ټولنو یا د آزاد بازار په توګه په دولتي اړیکو کې ښکاره ځای لري. سیاسي دنده په دولت کې مخکې له مخکې یوه تخنیکي پلان، سیاسي هوکړې او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په دغه سیاسي هوکړه کې مشرتابه او اداري ډله ټاکل کیږي چې د خلکو باور او پاملرنه جلب کړای شي. شفافیت، احتساب او د عامو خلکو غوښتنې یوازې تخنیکي فعالیتونه نه، بلکې په سمبولیک ډول د عامو خلکو د غوښتنو او ناهیلیو څرګندونه ده. د سیسټم له نظره په دولت کې د یوې اساسي دندې د طرحه کولو معنا د تخنیکي پلانونو پر ځای د سیاست او ستراتیژیکو پلانونو کارول دي، ځکه سیاست مو له اخلاقي موخو سره اړیکې پیدا کوي او د شخصي ځواکمنتیا غوښتنه مو د هغه په اړتیا بدلیږي. د دوه اړخیزې موافقې لپاره داسې سیاسي لاره غواړي چې له دواړو خواوو څخه ناوړه ګټه وانخیستل شي. له ناوړې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په پار د ملت یوځای کول او د یووالي ته رابلل ډیر اړین دي، ځکه په فساد ککړ حکومتونه د مدني ټولنو له فشارونو او د مدني سیاسي فعالیتونو له حساب ورکونې ځان ژغوري. دا داسې حکومتونو د فعالیتونو د بدلون لپاره پکار دی چې نړیواله ټولنه د دې پر ځای چې د کمزوري مشرتابه، ناوړه مدیریت ته تسلیم یا ځان له شرایطو نه خبره وګڼي، د حکومت د ناوړه چلند د بدلون په موخه دوامداره غبرګون وښيي، ځکه له یوه پلوه د دولت او ملت ترمنځ